السلام علیکم دوستانو، زه یم صدام حسین او تاسو اس کیو ټیک چینل ګورئ. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې څرنګه کولی شو کریډټ کارت ډېر په اسانه توګه یعنې خپل موبایل کې داخل کړئ دوستانو. او هغه موبایلونه چې کمرې لري او یعنې انډروید سیسټم یا آی او اس سیسټم لري هغه کولی شئ چې دا اپلیکیشن دی هغه استفاده کړئ په هغه کې دوستانو. او راځو دوستانو که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ چې آینده کې موږ نیکسټ ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو. نو په نیکسټ ویډیو ښایسته ویډیو ته په تمه اوسئ دوستانو. راځئ شروع کوو. راځو ویډیو ته دوستانو. دغه اپلیکیشن دی چې تاسو ته کوم ښکاري په سکرین باندې وي سی ټیکس چې د دې اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو کولی شئ دغه راسن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دوستانو. دا یو افغانۍ جوړ کړی دی چې ډېر ښایسته اپلیکیشن دی او ډېر ښایسته کار کوي. تاسو ته زه اوس عملي درښایم چې څرنګه دا کار کوي دوستانو. تاسو کولی شئ د دې په واسطه خپل د کیمرې په ترو باندې د کارت یعنې داخل کړئ. ضرورت نشته چې تاسو چې وکړئ ټیپینګ د ټک ټک بټن ووهئ 2 او 15 داخل کړئ. کولی شئ دا راسن د کیمرې په ترو باندې هغه موبایل چې انډروید سیسټم یا آی او اس سیسټم لري هغې په ترو باندې چې کامره ولري نو کولی شئ دې څخه استفاده وکړو دوستانو. راځئ دا به اوپن کړو. د ښایسته داخلي انټرفیس لري. دغه انټرفیس دی دوستانو. دلته وایي متن دریافت متن یعنې متن واخلئ که نه. چراغ که شپه وي تاسو کولی شئ د چراغ څخه هم استفاده وکړئ. دا ټیک مارک کړئ او دا بیرته یې وباسئ او د تمرکز خودکار دا به شي دا به ټیک مار وي. او بل دریافت متن باندې به کلیک کړئ. مثال دلته په اسانۍ سره داسې کیمره آن کېږي. مثال دلته فکر وکړئ دا یو کارت دی. کارت ته به داسې ونیسئ. دا اوس نمبر یې واخیست. صرف همدغلته به څه وکړئ ساده کلیک وکړئ. چې کلیک هم وکړه مثال چې تاسو کوم سیم کارت دی موبایل کې که نه کوم چې کارت دی هماغه سیم کارت مثال روشن ام ټي ان اتصالات بې سیم په هغه باندې به کلیک کړئ. مثال ما روشن چې روشن که ډایرکټ هر څه کوډ سره به دلته راشي. تاسو ډایرکټ په یو اوکې کولو سره دا څه کوئ دا خپل موبایل ته اپلوډ کړئ یعنې خپل موبایل ته کارت جمع کړئ. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو دغه ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې چې هر څه لیکئ آفرین لیکئ چې لیکئ ستاسو خوښه ده دوستانو. او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ دوستانو. که چېرته زموږ چینل بیا هم تاسو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په آینده کې نیکسټ ویډیو لپاره په تمه اوسئ دوستانو. موږ تلاش کوو همیشه ستاسو ته ښایسته ویډیوګانې په دغه چینل کې روزمره اپلوډ کړو. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله